د سولې پیغام راډیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او همدغه راز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو او لیدونکو سلامونه مو د دوه منده ولسوالۍ له بازار څخه ومنئ. نن بېلابېلو سیمو او ساحو ته د تګ د لړۍ په برخه کې د دوه منده ولسوالۍ بازار ته راغلو چې دلته د دې سیمې له اوسېدونکو سره د دې ترڅنګ د دغه سیمې د ښاریانو سره دوکاندارانو سره خبرې اترې وکړو، د ورځني ژوند اړوند یې وپوښتو او د دې ترڅنګ د مصروفیتونو په تړاو یې وپوښتو، د کاروبار اړوند پوښتنې ترې وکړو. نو زما باور دا دی چې دغه لنډ ویډیو ګزارش به ستاسې لپاره ډېر په زړه پورې وي. زه سجاد شاه یم، عبید زادران را سره دی، بخت الله امید را سره دی او غواړو چې تاسو ته یو ښه گزارش وړاندې کړو. عبید صاحب، انشاءالله د شمال دوه منده ولسوالۍ بازار کې به د بېلابېلو دوکاندارانو سره خبرې ولرو. زما په خیال چې دلته لاندې یو اترپروش دی، د دې سره به تاسو خبرې وکړئ او دغه سره به وغږېږو. امید صاحب ستا خو اجازه ده؟ قدم په قدم داسې وړاندې ځو. نو دوستانو مخکې ځو. دلته یو ځوان دی، میز یې ایښی دی، فکر کومه بېلابېل عطرونه او عطرونه خرڅوي، د عطرو شیشې معلومیږي. سلامونه مشره. وعلیکم السلام. ځان دې راوپېژنه، څه نومېږي؟ زما نام ادرام تنګیوال دی. تنګیوال همدغه سیمې یې؟ دغه سیمې دوه منده ولسوالۍ. تنګی چیرې دی؟ تنګی د شمال دی، تنګی دی. نږدې دی که لرې دی؟ بس خو نږدې وکړه. موږ چې ورځو څومره لاره به وي؟ تقریبا دغه ملوی هغه ته پړه ته چې ورغه چې دله تنګی ستی شروع کېږي. دغه ماشومان ولې خاندي؟ تاسې مه خاندئ که نه، تاسو سره هم بیا غږېږم، یو سره غږېږم. څوک چې ډېر وخاندي هغې سره بیا ډېر غږېږم. څنګه دی دغه د عطرونو کاروبار د شیشو کې چې خرڅېږي یا وړو وړو بوتلونو کې خرڅېږي؟ پلا کاروبار الحمدلله په ژمي خورېږ وي او ویړي بیا داسې وي چې د دوه منده کاروبار له ټپ وي. څه شی لرې که دا راته ووایي؟ هغه ګړۍ د شوې، خوشبویۍ د شوې، مسوګینه د شوه، دا څوک ته خرڅوي. داسې هغه قیمتي خوشبویي دلته کومه یوه ده؟ قیمتي دغه دا مشوکا ده، دا ټایګر ده، دغه د المنځه ده، دا الجزیره ده. عبید صاحب، ته خو دغه عطرونو کې لږه تجربه ډېره لرئ، کوم یو دی داسې په بوی معلوموئ که نه په نوم باندې مشهور وي دلته؟ دلته خو د نوم خبره ده که نه، نوم نه پته لګېږي، خو زما د دې عطرو سره نه ده جوړه، زه اسپرې استعمالوم. هغه خارج نه چې رالیږي که نه، هغې سره زما هم جوړه ده. نو داسې یو هغه راکړه چې موږ یې وګورو چې ښه بوی ولري. یوازې زه بوی کومه درته. دا د څه په نامه ده؟ دا ټایګر دی. ټایګر دی. ښه دا به زه وګورم، څه راکړه مې وګورم، دلته راکړه. ښه دا خو ډېر علي دی دوستانو، ډېر علي و. ډېره مننه، کور دې ودان. داسې به مخکې لاړ شو دوستانو، داسې به غلي غلي آرام مخکې پسې ځو. دلته به له ځوانانو سره هم خبرې کوو، د خیره د کاریانو سره به هم غږېږو. بېلابېل ځوانان مې شاوخوا لیدلی کېږي امید صاحب. نو داسې به غلي غلي ځو د خیره. بېلابېل دوکانونه دي، د پرچون دوکانونه دي، ما چې ولیدل د موبایلونو نمایندګۍ دي، د موبایلونو دوکانونه دي، د خوراک او څښاک لپاره بېلابېل توکي دلته پیدا کېږي. یعنې دغه بازار زما په نظر چې امید صاحب د دغه سیمې یا د دغې ولسوالۍ خلکو ته ځواب تر ډېره ویلی دی، یعنې اړتیاوې به یې پوره کېږي له دغه بازار څخه. درته هر شی پیدا کېږي، یعنې مقصد که وغواړې بازار ته تګ لپاره ضرورت نه پیدا کېږي. خوست ښار ته، یعنې خوست دا هغې ته د تګ لپاره ضرورت نه پیدا کېږي، هر شی دلته پیدا کېږي. دا ځل به دا قصاب را وغواړو، دې سره به خبرې وکړو. یعنې قصاب سره هم غږېږو که نه؟ هغې سره به وغواړي چې غوښه ارزانه ده که قیمته؟ غوښه به حتمن قیمته وي. نو عبید صاحب ته راشه که نه چې یو دوه خبرې سره وکړو مشره. سلام. علیکم السلام. جوړ په خیر، صحت ښه دی؟ څه نومېږي؟ بهرام ګل. بهرام ګله، قصابي دې څومره وخت کېږي؟ یاره داسې 17 کاله به وتلي. همدغه ځای باندې؟ همدې ځای باندې. ته د څو کالو یې؟ ما خو پته نه لګېږي، څه معلومات کېږي. د 50 به یم، 40 به یم. یاره د 50 خو نه معلومېږي، ځوان معلومېږي. په همدغه ځای باندې د همدغې قصبۍ 18 کاله پوره کېږي. د څه شي غوښه ده دلته؟ غویینه غوښه خرڅېږي. ټوله غویینه؟ ټوله غویینه. له کاره یې راوړئ که نه همدلته پیدا کېږي؟ کاره یې راوړو، دلته یې خرڅوو. هره ورځ پسې ځئ؟ هر سهار؟ ښه، ډېره ښه ده. نن سبا یې قیمت په څو ده؟ یعنې کیلو؟ 3,500 افغانۍ خرڅوو. بس نو کاروبار کې درته بریالیتوب غواړو بهرام ګل. مهرباني، تاسې نه مننه. ډېره مننه دوستانو. داسې به آرام مخکې پسې ځو.
د څه شي شکایت لرئ؟ مالیه یې 250 مالیه یې رانه واخیستلې کال مالیه د دوکاندارانو باندې ډېرې روپۍ هغه کړه دي. مخکې څومره وې؟ مخکې خو د 600 اوس هم ورکوم. افغانۍ ورکوئ؟ بس هغه خپور شو نو که بس خو داسې تاسې ورته نور خو څه نه لرئ؟ چې ما نه ډېر غریبان نور شته دوکانداران مخکې به چې ډېره سودا کېدله که نه اوس د هغو په نسبت نیمه نه کېږي درېیمه حصه نه کېږي. باید ګزاره وکړي. ستا شکایت وښایې ستا غوښتنه وښایې یا ستا وړاندیز وښایې دا دی نشر شو د خیره سره کور دې ودان. زه داسې مخکې هم ځم باید یادونه وکړم چې په کامره کې را سره آفتاب صاحب همکاري کوي داسې به غلی غلی آرام آرام پسې ځو. دوستانو د دوه منده ولسوالۍ بازار دی بازار دوه منده ولسوالۍ بازار دغه دوکاندار لکه چې نه برېښي یاره نه هغه دی مصروف دی ځه مخکې به د نور ته ورشي. ښه دوکاندار چیرې دی؟ غواړو یو څو خبرې در سره وکړو اجازه ده چې درشو ته راشه که نه که زه درشم پوه نه شومه څنګه بس دا ورکه زه به بیا در باندې راوګرځم. دغه کیلې په درجن خرڅوې که په کیلو یې خرڅوې؟ نو تا خو په تله کې کېښودې ما وې که په کیلو خرڅېږي دلته. ښه مننه. څنګه ته راشه حاجي صاحب ته راشه زه تا سره یو څو خبرې کوم. د کوم ځای؟ زه خو نه درشکټي ولسوالۍ. د څو کالو یې؟ یاره 15 به وم. تا ته به د دغه د دوه منده ولسوالۍ د بازار ښه معلومات کېږي. همدغه رقم پرمختګ یې مخکې هم کړی و که نه اوس داسې دوکانونه پکې زیات شوي دي مارکیټونه پکې زیات شوي دي؟ پرمختګ خو دا دوه منده چې بلی یو بازور په شکل دو دومره پرمختګ دومره رشکه په دې کې چې دی په یو وړیک بازور کې ولا کوي سودوی تیزه دو بالو خرڅېږي خورب کې خرڅېږي نه راغی څه کوي په کیلو خرڅېږي که نه همدغسې دغه په ډمټرکه ستا بوختیاوې څه دي؟ زه خو سکرو برسم د بارځې کې بزغواله بټۍ دي دا بل ګولې دي نغورځې وخورم لرګي وخورم دا کاروبار دی. کاروبار دی ښه دی بالکل الحمدلله. بس نو بریالیتوب درته غواړو حاجي صاحب ژوندی تو ته غواړم څه شی درته راواخلم ساړه څه شی تو ته بهتره مننه کور ودان. دوستانو داسې به مخکې پسې ځو د خیره سره آرام دغه مازې سره لږ فکر کوئ که نه دا چرګه دې څه دپاره اخیستې ده را مخکې شه تاسې دا چرګه دوستانو ووینئ ډېره عجیبه یې پکې ایښودلې ده مړه یې نه کې نه مړه کېږي ولې دې دا غټې لکه ته دلته راشه څه نومېږې دوستانو دا د دوه منده ولسوالۍ بازار دی دغه ماشومان لږ شوخ ماشومانو سره مسر شوی ته راشه که نه دلته راشه دغه ځوان سره به خبرې وکړو. ځوانه اجازه ده چې درشو نو آفتاب صاحب ته کولی شي چې دغه ځوان هم پکې رانږدې کړي لږ د خیره. سلام جوړ پخیر صحت دې ښه دی پخیر یې ستړي مه شئ څه نومېږې؟ زوار خان. څوک؟ زوار خان. څومره وخت کېږي دا دوکان لرئ؟ دغه د لاس 17 کاله کېږي. ته د څو کالو یې؟ زه 13 کالو یم. تا خپله جوړ کړی که پلار تره یا ورور دی؟ نه پلار مې. هغه هم دلته وي دوکان کې در سره وي؟ ډېره ښه ده. دغه توکي اجناس له کومو ځایونو څخه راوړې؟ ډېر ګرم دوکان دی ستا؟ د بازار نه خوست بازار نه یې راوړې. نورو ځایونو ته خو پسې نه ځې نورو ولایتونو ته خرڅېږي توکي دلته؟ ښه دي همره لږ ګزاره کړي. کاروبار څنګه دی اوس د ورځې په جریان کې به څومره سودا کېږي؟ هغه 2000 8000 لس زره داسې کېږي. افغانۍ مخکې څومره کېده؟ مخکې دغسې کېده 10,000 15,000 داسې کېده. راضي یې خپل کاروبار نه؟ وایم خوشحاله یې ترې راضي یې خپل کاروبار نه؟ ښه صحیح. ډېره مننه. چې شی به در سره نه وي داسې ټپه بیت ټوکه څه شی؟ نه نشته یاره. درسونه دې ویلي؟ درسونه مې نه دي ویلي. بیخي ولې پاتې شوي دي ښکلی ځوان یې؟
لیالې یم نه دي لیالې اوس هم وخت نه دی تېر شوی کوشش وکړه چې زده کړې دي تعقیب اوس کړي به ورته ګورو یې ډېره مننه کور ودان ښې شېبې دوستانو دغه دوکاندار سره مو وغږېدو دی له خپل کاروبار څخه راضي و تر ډېره او یو څو خبرې به په دې ور سره وکړو چې دی به ما ته دا د دوه منده ولسوالۍ د دغه بازار هغه پخوانی سابقه باندې به راته وغږېږي که نه چې دا ولې ته په زور وایې ورته چې تا سره غږېږم مشره دوستانو دلته مې یو مشر هم پیدا که که دا په تیر باندې راته وغږېږي د دوه منده ولسوالۍ د په پخواني بازار باندې راته معلومات راکړي دا به ډېره ښه شي مشره سلام خیر جوړ صحت ښه دی خیر یې څه نومېږې شودمیر نومېږم څوک شودمیر که د همدغه سیمې یې دا د دوه منده ولسوالۍ بازار مخکې څه رقم و اوس خو ډېر پرمختګ شوی دلته والله انشاءالله الرحمن یې څه ښه دی مخکې ښه و لږ به زه ته تېر را دې خوا شو چې دا لاره مخکې څه رقم و مخکې ښه و سودا یې ښه وه خو اوس سودا لږ کمه کمه ده خو اوس به ښه شي انشاءالله خبره دا ده چې دلته دغه اوس ډېر پرمختګ شوی که نه د مارکیټونه جوړ شوي دي دوکانونه ډېر شوي دي انشاءالله دغه بازار ته سودا له کومو ځایونو څخه راځي دغه نه خوست بازار نه خوست بازار نه ښه ډېره ښه ده ته خپله دوکان لرې که نه مصروفیتونه دي زه خپله د لرګیو ټال لرم لرګیو اخلي خرڅوي ډېره ښه ده چاپلوسي لري مننه مشره له تا کور ودان دلته لار هم بنده شوې ده موږ به داسې لږ مخکې لاړ شو داسې نه چې څوک راته غوسه نه شي دوستانو زه غواړم چې مخکې لاړ شم داسې نه چې څوک غوسه نه شي نور به دوکانونو ته ننوځو د خیره سره خبره داسې ده چې بیروبار زیات شو او لاره بنده شو هغه طرف ته به واوړو راځه دوستانو یو څو ځوانانو دغه مشر رامخکې که وایي دا به هم تاسو ته معلومات درکړي مشره سلامونه وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم دا د دوه منده ولسوالۍ زه د پکتیا د زادرونې د دوه منده ولسوالۍ یو سپینګیری یو مشر یم ته د پکتیا یې پکتیا یم د پکتیا د کومې ولسوالۍ مربوط دوه منده ولسوالۍ دوه منده خو د خوست مربوط کېږي د باز خو په خوست پر میږه مربوط وي په خوست پر مربوط وي د دوه منده ولسوالۍ نه روسه مخته دا وخت چې په دا کې 15 دکانونه وي 6 دکانونه وي په دا وخت کې 200 250 300 دکانونه دي دا دکانونه د څه شي دي دغه د هر شي د هر کم شاجه کوغوړب کې دي ته کولای شي نومونه راته واخلې لکه مثلا د پرچون دکانونه به وي دلته به غالۍ دانې دا کې د وړې دکانونه دي د غوړیو دي د پرچین دي چې ته خل سامان غوړ اپ کې دی همدلته پیدا کېږي همدلته پیدا کېږي دا دی ته نن څه دپاره راغلی بازار ته بازار ته ما دا سامان ومان اخیست خو اوس دا سامان دومره جګ شوی دی نن سبا مخته لږ که ارزان و اوس یو په دوه دا سامان جګ شوی دی قیمتي راغلی که غوړی دی که قیمتي راغلی ده روزه غیر فکر که غوړی دی که وریجه دو که مسلمۍ دي که وریجه دو هر شی جګ شوی دی یو په دوه چند جګ شوی دی موږ دا غواړي چې خیر پکې دا سامان لږ ارزون شي دا مخلوق ډېر عاجز دی ډېر مسکین دی هېڅ شی نه لري نه ترخی لري نه بل شی لري دا خل ډېر یو عاجز مسکین خل دی په وپېږې تا مخکې یاده کړه چې دلته یوازې 15 دوکانونه وو که نه هغه دوکانونه د څه شي وو دا درته یادېږي 15 خالي داره دکانونه وي چې شی کې نه وي په نوم یې دکانونه وي شی نه وي هغه کوم طرف ته و هغه د دوه منده طرف د ولسوالۍ په دغه څنګ وي په وپېږې په دغه څنګ وي یوس خو دغه د 300 دکانونه دي خدای مهرباني دو چې څه سامان دا خاص به توګې خوست نه راوړي توګې خیر پکې دلته اخلي په وپېږې دا کلي خلک راځي ټول دلته دا سامان اخلي هر رقم سامان اوس پیدا کېږي د خدای مهرباني دو خو ارمان چې دا سامان جګ نه وای سامان دومره جګ شوی ډېر لوړ دی سامان ډېر لوړ دی نرخ مې په منځ کې تل مینه محبت شته جنجال نشته په می کې به کوره خبر نشته میگیش خو مخته خو خیر بگه دوری دیگیش خود من دا رامیر غلی دو مدر شکریه دا که بی غلو رک شو بلشو رک شو رشفات ورک شو دغت نامیر دیر شکریه دا که بی او چه شفی دیکن لان نغاد پریگ دی تو گوته نشی بروڑای او تو غلا نشی کولای
دا د خدای برکت دی د خدای ډېره لویه مهرباني په موږ غولېدو خو چې دا سامان لږ ارزون شي ډېره مننه حاجي صاحب کور دې ودان اول را سره غږېدې نه اول به ځانه به جوړه کړي چې اندېزداره واچوه په اخر کې به وچې که هغه هم ده چې زړه دا زړه تش کا اول داره واچه زړه به که موږ خدای دخل به وغږې خو دا زړه کې به کیمه خبره وي هغه به یې درته ورته داسې پخوانی ټپه یا بیت نه درته یادېږي د پخوانیو وختونو ټوکه ټکاله یا سندره سندره ځکه دا ویډ کې ولرته خوندي دا ویډ کې ودې خاله که نه دوی به هم خوشحال شي نه کېږي په وپې دی ته یې چې وایي که زه دخل سندره وکړم ښه بس ترې تېر یو اوس ډېره مننه که درته یادېږي خدای دې دا وکړه کوم چای مای خورئ چې څنګه خدمات به میږي تاسو دپاره د شپې ولاړ یې کور دې ودان حاجي صاحب ډېر ښه ښه را سره وغږېدې زه دوستانو تاسو ته دغه اړخ هم ښیمه ځوانه دلته د څه شي دوکانونه دي د څه شي دلته د بخارۍ دي د کمپیوټر دي موبایلونو دوکانونه هم شته که نه موبایلو دوکانونه شته ته خپله دوکان لرې که دوکان لرم ښه د څه شي دوکان دی پرچون دوکان دی پرچون دوکان کوم ځای کې دی ته هلته ده ښه ډېره ښه ده چلیږي کاروبار ښه دی ښه ده ګزاره دو ښه ډېره مننه دوستانو تاسو ته مې دغه اړخ هم وښودو او څه ورته ووایم کاروبار د سرګه دی ته څه شي کاروبار ده ته ته راشه زه به تا سره نوم دې څه دی نوم دې څه دی مشره څه نومېږي قاضي ګل نومېږي دا د ګنیو یا د ګنډریو کاروبار ښه دی والا نه د کله خو خصا کول بيخي خوند نه څوک یې اخلي نه ولې پیسې نشته پیسې اقتصاد ضعیفه ده تا خو دومره ډېر مات کړل هغه دې هلته ښه پرېمانه یې ایښي دي نه هو نه کله دا ټایم درې څټې است ساکول یو څټی نه دا دې کوم ځای نه راوړی خوست بازار نه هلته دې کرلې دي که نه بل چا نه نه بل چا نه خپله یې ول نه کرئ خپله هم خوست کې پټي چېرته دي دلته هم نه لرې دلته هم نشته سړی خالي په غرو کې پرته یو اوهو دعاګانې به درته وکړو څه رقم دعا درته وکړو خیر دوستانو خبره داسې ده چې زه خوشطبعه یم زه نو اوس به داسې کوې چې دومره ښایسته وای سړی د سندرې وخت هم را رسېدلی سندره وخت خو دا وه چې ګوي کې ډک که نو اوس به بیا مو سندره درته کړې خلک وله پنځګلي نو دوستانو داسې مخکې پسې ځو یو ځوان به وغږو څنګه یې ته څه نومېږې خان غفر خان مې نوم دی د دوه منده اوسېدونکی یم څه شی کوې څنګه ولاړې دلته دلته د دې علاقې زه مسؤل یم عمومي مسؤل یې او که نه رسمي کار دې لرې لرم یې دغه هغه دا ثبوت دی چې مقصد دلته ټول خلک زما په تایید باندې راغلي دي دا څه وایې دا خو ډېر مهم کس را پیدا شو ټوکې ټکالې بیتونه ټپې درته یادېږي را د اوس وخت مې څه نه دي راوړي خو مقصد آینده کې به زه سوي تاسو ته بیا زه وړاندې کړم ته اوس یو څه شی خو راته ووایه که نه دومره ځوانان دومره ماشومان در باندې راټول ټپه ووایه یا سندره ووایه او دا یو نظم را په یاد شو چې دغه مقصد د ډېر مخکینی هغه کې یې شوی دی خو بیا اوس دا غواړم چې تاسو ته بیا نشر کړم مهرباني چې ملکه که په ژڼې آباد نه شوې ملکه که په ژڼې آباد نه شوې نو جنکۍ به دې ساتینه ډېر لږ چکچک ورته وکړئ چکچک ورته وکړئ بله نه ده یاده درته بله نه یادېږي درته بله نه یادېږي بس دغه بس نو تا ته ښه کاروبار غواړم بس بالکل تاسو نه را چې راغلی موږ سره خوشحاله اوسئ دوستانو داسې مخکې پسې ځو نور به دغه خپرونه هم بیا سره راټوله کړو نو بېلابېل ځوانان مې شاوخوا لیدلی کېږي د ځوانانو او د دې تر څنګ د مشرانو مینه بیخي زیاته ده زما چې څنګه پلان و لکه چې هغه رقم عملي نه شو ښه خیر نو عملي به دې نه وروسته به بیا عملي وکړو نو غوښتل مې چې له بېلابېلو دوکاندارانو سره هم وغږېږم د دغه ځای د کاروبار اړوند یې مو پوښتمه خو خبره داسې ده چې تفریح لږه رانه پکې ډېره شوه خوند یې وکړو که نه ذهنونه هم داسې شوي دي چې بیخي خفه غوندې دي یو ډول بل رقم ته الهام خلکو ته
پیدا شوی دی. نو دې له خاطر هم تفریح هم لږ ښه وي. ځینو ملګرو سره به ګپ شپ هم کوو، ځینو ملګرو سره به د مصروفیتونو په اړه هم غږېږو، د هغوی په کاري د ورځنیو چارو باندې به هم غږېږو. بېشکه دوستانو داسې به وکړو چې د دوه منده ولسوالۍ په بازار کې به دغه برخه په همدغه ځای پای ته ورسوو. زما زړه دا دی چې په نورو برخو کې به هم ستاسې لپاره راڅرګندېږو، داسې به کوو چې نور بېلابېل ګزارشونه به هم له تاسې سره شریکوو. دغه برخه یې همدومره وه. تاسې کولی شئ زموږ نورې برخې هم در سره تعقیب کړئ چې هغه هم په نورو بېلابېلو او مختلفو ځایونو کې به وي، او کوشش به کوو چې ستاسې لپاره د دغه ساحې یا د نورو بېلابېلو ساحو په زړه پورې ګزارشونه او ویډیوګانې شریک کړو. ما سجاد شاه، امید صاحب او عابد صاحب دغه راز په کمره کې آفتاب صاحب ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریمن واوسئ.